السلام علیکم. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په نوی ولاګ کې هر کله وایم. نو راځي چې نن ولاګ شروع کو. خانو جمعې ورځ د خپل ولاګ می سٹارټ کو. بای دا څه خبره ده کنه چې ساره مم دلته کار کو. اوس می جمعې مونږ کو واپس رالم کار زیتا او لغوندې کار را ده پاتې دی. دا لک زیات پاتې دی دی و پایډه کول غواړي دی. شیر عالم راغلی دی او بس باجری لړی. نو چې دا کار ختم شي کنه ان شاء الله نو بیا غب شپ لګو. خانو اوس دا څه خبره ده کنه چې کار مار ختم شو. دا وینه چټای می راواغسته نه می را ټلیفون کو ښکته راوځه او زو چرته چکر لګو. مرته صحیح ده. ناراضي زو تاسو بوزو چرته ما اوس دا محل روډ تر وته ما انیم دې انتظار کوم پتن لګي سټیم برازي. چې مونږ چرته ځو کنه یو ځای لکه مطلب نیم را سره می او هغه ماته انتظار کوي. نو چې زه لږ هم لیټ شم کنه دومره زیات غوسه بیا. او اوس تقریبا زما 15 منټ شو الله ولاړې مغیله نه دی راغلی. او زما په خیال هغه یو ګاډی را روان دی دا وینه تاسو. او زما په خیال دا ګاډی نه ایم دی زما په خیال. الګا زما ګنټاو شو زرا غل اندل تولاړې ما چټای شه ولا خیدا. اوس دا محل مونږ را رسیدو هغه بنگلې د کومه چې مونږ ویډیو کو دا ویني او حالت ډیره زیاته غنه ده. نو بس دلته پروګرام جوړ کو دا ویني په دې ځای کې. همې تاسو بل لاسه کرکټ پکو ان شاء الله تعالی میچ پکو چیلنج 20 وره کې 150 وره صحیح ده. دا وینه بای دا زمونږ کلی دی هغه تخکته ای دې ځای باندې لک پناه دی کنه. دا زمونږ کلی مضافات دي څومره ښکلې شنه علاقه دی دا وینه ته. او آخر کار زمونږ په کلی کې ټاور ولګېد. اوس په مونږ تم سیګنلي او دلته اوس مونږ انغری جوړو ځان لم پخلی دی باره مونږ جوړو پر 5 جوړې زما جوړو خپل ته زمانہ ځان نه دویم بابا دی. زمونږ نن د پخلی کوک چې کنه عرفان دی عرفانه کو سشي دی وسو یا خراب شو مې غره پریدم نه دی غرون نه زوګې نه زم غره صحیح ده الله امخ یو پیرا نه یم لوري چې بخکلې نه یم اوري چې څنګه وي دوبه ولا چاول ولا بغوم سلور قسمه په یو بدله کې سلور قسمه چاول د بخکلو نیمه زوي نیمه پخې نیمه ومه مونږ ټول هغه ته پتیلی نه تو شو یو پخلې کو رمیزه مزار ځان دلته ناشتي بیٹ راواله کنه بیٹ راواله دلته یو تنو درې ګویا غزنه مو ته بال بولو نه مزار راوړه دلته به کټي جوړ کو چټای برا غونډه کو نو ما سکار دی دی جنن رات لګنه ځان سره ګیس عمر وړو. او زمونږ چې کوم پخلې وګنه هغه په ګیس نه کېدو بس ورم ورته بل کړی دی. او دا وینه بای ما خام شو موږ دا مرګره چې کنه ډیر زیات نه کمال لري مانځو لاړلې ما ته به دوا وغاله ها او بس زموږ روټای چې کنه نو هغه بس تیاری دوه ده لک ټیم پکې لګي انګار په پاس اور واچو مطلب دا دی کنه چې بس شي تیار دی. اوه هي پانی کو خون رنگ خرابو نه خیر رشتہ نه پرې دامه توي کلر پرېدا خون نه پته لګي دی بیا وی کلر راوړ ته غره سم سره راوړ پانی لا پخلې وسکو کنه. بسم الله الرحمن الرحیم پانی گزاره کوي ها خانو دا محل کور ته رسیدم او څنګه چې کور ته رااله مکنه مرګره راغلې ری ویسی خان کټ کو او سبا مصری راځي کنه نو چې هغه راځي موږ ورته کار تیار کړی. هارون دی کاشف تلیجا دی او سیخان کټ کی هارون خور کار خاون نه خو بس اسی لګیا دی سره نو او نن بای دا چې کیسه شو کنه چې ما چرګ چې راکنه به هی आवाज شپه ا بانګي چې وګنه بانګي ور مرګري بوته وې زبې لبیا راول مې وز ما چرګان چې دي کنه هغه زمان خپل بانګیان مرشي دي مې بانګي زبو زما نو بس صحیح ده بس ترګو سی आवाज نه استره خپلا
او زمونږ نننی بلاګ چې دی کنه هغه په دې ځای باندې پای ته ورسېدو بھائی بس موستن شو نن مې ډېر زیات بلاګ نه کړی مازی ماسپښین مې سټارټ اغسته او کنه سار نه مې بلاګ نه کړی نو په دې وجه باندې بلاګ لږ کم راغلی خو ځا را روان بلاګ کې به کوشش کو امید دی نننی بلاګ بس تاسو خوښ شوي کو چېر خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د را روان بلاګ پورې خپل رور لور کې اجازه ته د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېر چلون خیال ساتئ د لوی الله په امان